دغه د غني خیلو ولسوالۍ مارکو بازار دی. ولا چې مونږ خو چې کوژده وکړو که نه مونږ خو د خواښ کور نه داسې ووایه چې بیخي لرې تر تختو ما په شانتې زر کره واده کې سړیه داسې ده بیا بچونه پټ پټ دا لوګانو وله ورته وړې دي کور نه چرګان وله وړم ماما پټ به وړې که په سرګنده پټ د هغوی مورکۍ ته وړې کاشکې چې قبوله نه وی دا وګوره کوته کوته یې راوستو سړیه مونږ څه خبر وو سړیه. دوستانو سلامونه سلامونه په هوا لکه جازونه او یخ یخ لکه باجونه او دغه د مرکو ښکلي ښکلي روشونه خو تاسو ګورئ ښه لیدونکو نن بابا چېرته راغلی دی د خپل وسیع کیمرمین نعیم جهان سره بل جهان دی سړي خلکو پکې مارکیټونه جوړ کړه مونږ پکې یو تشناب جوړ نه کړو خو زه خیر ده خیر ده بس نن بابا راغلی دی ننګرهار ته دغه د غني خیلو ولسوالۍ مارکو بازار دی که یې نه منئ که نه تاسو به بابا به اخوا دې خوا خبرې شاته وګورئ غټ جومات نو بس تاسو ته خو معلومه شوه چې دا د مارکو بازار دی او ماشاءالله دغه چې دي که نه د دې ځای خلک ماشاءالله ډېر ښه خلک دي ښه زه وایم خدای پاک دې د دوی عزت وکړي لکه د بابا عزت یې وکړ نو زه وایم خدای پاک دې هېڅ کله نه هېروي نو زه وایم بابا یوازې پرې نه ږدئ نن به تاسو ته دا روش هم ښیم ما خو خوله کې غاښونه نشته خو بس زه وایم ژوندی ژوندی به یې تېره کړو څه کوې سړیه خو چې دا ارمان مې پوره شي دلته نو بس زه وایم د دې د خلکو سره به خبرې هم کوو ټوکې ټکالې به هم کوو د دوی نه به پوښتنې هم کوو چې څنګه دی کاروبار ماشاءالله دلته ښه درز او دروز روان دی ماشاءالله ښه رش او پش دی ښه ګڼه ګوڼه ده نو بس زه وایم بابا یوازې پرې نه ږدئ د خپرونې تر پایه پورې ورسره ملتیا وکړئ ځکه چې د دې خلکو سره به نن بابا چې دی د زړه له کومې چې دی زه وایم څه شی به کوي کیسې به کوي نعیم جهانن وسیه چیرته یې کوم ټیکسیواله چې دا مخامخ په لار دی له ما سره پاتې شئ چېرته لاړ نه شي یا خدایه نو بس زه وایم دوستانو تاسو پوهېږئ چې کوم ځای ته راورسېدم ښه دا د مرکو بازار کې مشهور چې دی هغه روش دی وګورئ زما شاته دغه لوحه لګېدلې ده الشنواري ندیم هوټل و رستورانت دلته هر قسم خوراکونه لکه روش پلاو قورمه کړهي غوښه سیخ کباب هغه دا ستاسو په فرمایش باندې تیارېږي ښه نو بس زه وایم اول ګورو ښه چې دغه د روش دغه دیګي نه دغه سر خلاص کړي بیا درته نوره خبرې ښیم سلام علیکم وروره ستړي مه شئ السلام علیکم نوستیه قربان دې شم زه وایم زر زر دا سر تېنه کو چې زړه مې وراخځي اخ الله اخ وخ 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 وای 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 قربان قربان زه وایم د نظره دې نه شي د نظره دې نه شي دوستانو تاسو پوهېږئ ښه دغه د ندیم لالا روش دی ښه دا په مارکو کې مشهور روش دی ځکه خو خلک چې ماشاءالله ماشاءالله وخ 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 نو اوس مې ورور سره خبرې کومه ما چېرته دی دا بچه مړی څه ورته وي مایک ورته وي دې خواته دی راځه وروره ما سره به څو خبرې کوې ته او که ته اول خو دې دا ښایسته نوم راته ووایه زما نوم ندیم شنواری الله ندیم جانه وای وای ندیم ته وای وای دې خوا شو اخ الله اخ وای وای اخ زه مې مړ شوم درپسې
یعنې ما دا خو ندیم ته په خپله یې که نه ندیم جانه څنګه یې کاروبار شکر دی الحمدلله خیر دی الحمدلله د دې دیګي ته زه څونه منتظر وم ښه د لرې نه مې ورته همداسې دغه ساه اخیستله ما چې کله به دا سر ترې نرې کوي چې ویې ګورم ښه سر هم ترې خلاص کړه که نه ودې کته انشاءالله قربان دې ندیم جانه دا راته ووایه چې په دې دیګي کې به څونه غوښه پرته وي دې دیګي کې 45 کیلو غوښه 45 دا 45 کیلو په څونه وخت کې وځي دا تقریبا د شو چې 12 پورې به دا ختمېږي یوې پورې ختمي هسې ندیمه په دې یو خبره باندې لږ ما پوه کړه ښه دغه ستاسو دغه د روش کوم داسې ځانګړتیاوې دي چې دا خلک یې دونه زیات خوښوي دا خو د غوښې پورې تړاو لري که نه غوښه تازه غوښه یې ښایسته خپل ماله رالو بس هغه بیا تلو کیلوګانو باندې بیا راوړو دیګي کې اچو بس ښه ځانګړتیا یې دا ده چې دا تازه غوښې دي غوښې تازه او د کومو ولایتو خلک ډېر دلته راځي ځکه خو چې زه چا نه پوښتنه وکړم که کندهار ته لاړ شم او که لغمان ته لاړ شم که هرات ته وایي چې والکه په مارکو کې دغه د ندیم روش خوړلی او که نه ما ورته ویل نه همدغسې دا زیاتره خو د ننګرهار خلک خو ټول هسې هم راځي دلته که نه او دا کندهار او خوست او پکتیا او دا بر ولایتو ټول خلک هم دلته راځي چې چکر باندې راځي دلته مالټې رسېدلي که نه بس هغوی دلته بیا مارکو له راځي روش خوري اول چکر وایي هلته باغو کې مالټې ښې ډېرې وخوري هغې نه بعد بیا مارکو له راځي دلته بیا روش خوري یاره ته پوهېږې ندیم جانه ښه ما هېڅ کار هم نشته ښه دلته خو یوازې نه یم راغلی یم دلته چې شي دپاره پوهېږي ما ویلې دغه د ندیم دغه روش دی دا نوش جان کړم دا ولې دونه خوږ دی او ته په خپله ولې دونه خوږ یې دا راته ووایه په تا کې راز څه شی دی دا لاس دې خوږ دی ځکه روش خو په هر ځای کې پخېږي خو دا رقم خوندور او ذایقه‌دار نه وي دا ولې دا خبره دلته دغه ده که نه چې دا هر ځای کې خو داسې خوندور نه وي که نه دا خو موږ بس تازه غوښې راوړو او مالګه ده او بس خپل لاس ذایقه ده خواري ده بس په دې خاطر ما دا ډېر مزېدار راځي مزېدار دی یعنې مطلب دا دی چې هر لاس چې دی دا د ندیم لاس نشي کېدلی همداسې ده که نه نور څه شی چې پخوئ نور داسې قیمه شو واړه دال شو لوبیا شو اچرګان شو دغه پټې دانې شوې او دغه شیونه یعنې په کومه ورځ دلته رش پش ډېر د جمعې په ورځ باندې جمعې په ورځ ډېر رش ډېر زیات رش بیا د جمعې په ورځ څونه غوښه وباسئ د جمعې په ورځ باندې داسې ووایه چې 300 کیلو 250 کیلو چې بیا لکه ورځې پورې خبره ده اول خو خپل 1.5 سل تیارو بالکل 1.5 سل کیلو مونږ تیارو هغې نه بعد چې هغه خلاصه شي بیا نور ورپسې راپخو بس هغه بیا 10 کیلو یا 15 کیلو بس اچو راپخېږي او بس پلیټو کې اچو خلک وخت تر څه ټیمه پورې یعنې تاسو دلته وایي دا دیګۍ تر څه ټیمه پورې دا جمعې په ورځ باندې تقریبا داسې وایي چې د شپې 7 پورې بس دا رواني جاري رواني او د شپې 7 بجو پورې د شپې 7 بجو پورې ښه دا ته په خپله روش ډېر خورې ځکه خوږي روش کو خورم نه خو دا تب چې دی که نه دغې سره هم سړی خوږېږي وایي زه وایم دوستانو ښه زه وایم یو ځل خو راشئ د تپ نه خوند واخلئ چې خالي دا تپ یې م وګورئ که نه زه وایم بیا به کور ته د ما غوندې وروره یو 2 درې خوراک وړی همداسې ده بالکل همداسې ده او دا خلک خو چې راوځي ډېر صفت یې کوي چې ماشاءالله ډېر خوندور دی اوس ما هم وڅکلو زه وایم لږ په ما باندې هم پام وکړه زر کې ته یې وړم ځکه نوم مې اورېدلی خو اوس مې یقیني مخامخ ولیدل او زړګي بازار دی څنګه دی الحمدلله ښه یم شکر ښه دی خوشحاله خو یې خوشحاله یم او څو داسې مثلا څو اولادونه دي د پټ غوندې یاره مال د خدای 4 لورانې مه دي وای قربان دی شمه زه یم بس خدای پاک خو مهربانه پاچا دی خدای به زوی هم درته درکړي که نه شکر دی الحمدلله دا راته وایي واده درته دادا کړی کادي واده راته دواړو کړی دی نه په خپله د ملاقات نه و کړی نه خپله یې ملاقات نه دا ولې سړیه ملاقات به دې کړی زموږ خو داسې زموږ خو شینوارو علاقه ده که دلته دا شی نشته دا نشته داسې چې کله دې تا ته کوژده وکړه ندیم جانه څو دفعې داسې پټ دغه دې خواښې دې کور نه به تاوېدې راتاوېدې ولا چې مونږ خو چې کوژده وکړو که نه مونږ خو د خواښ کور نه داسې ووایه چې بیخي لرې تر تختو بالکل مونږ ته دلته دا وطن داسې کلیوالي سیمه ده که نه کلیوالي سیمه ده بل د پښتو ځای دی پښتو ځای یو ورځ زه په خپله مونږ هم داسې کلیوالي سیمه کې دا کوژده کړو نو تاوېدم به چې اخر مې خو سر راوت وویلې پالکه دلته څه کې ما یې څه کومه سړیه خو دلته خوا دې خوا ګرځمه خس ټولومه سړیه او خس خو بانه مې وکړه ګنې خدا وراسې لاس کې دومره تیږه وه ورسره ما یې په دې ولګېږي بیا
بیا به رانه لور پاتې همداسې ده که ندیم جانه کمره دې مخامخ ته قربان شمه کوم پیغام لري پیغام مو دا دی چې بس موږ دغسې ښایسته ښایسته روشونه پخوو د خیره سره او خلک کولی شي چې راشي موږ سره روش وخوري ښه سپېشل ډوډۍ به ورکوله ښه خوندوره او بل پیغام مې دا دی چې باید خلک خپل تعلیم وکړه خپلې زده کړې وکړه دا وخت یې بس او کنه بس خوشې ګرځېدو دې نه څه کار نه کېږي څوک تعلیم کوي باید خپل تعلیم سر ته ورسوي څوک خپل روزګار کوي باید په وخت سره خپل روزګار له لاسه دا وخت چې دی بې ځایه باید تېر بې ځایه استفاده نه کوي او تېر نه کوي بس ندیم وایي زه وایم زه خو په خپله دغه د مکتب شاته به تېرېدم را تېرېدم نو دی وی چې تعلیم ډېر ښه شی دی او یقیني چې ډېر ښه شی دی تعلیم وکړئ نو زه وایم دوستانو زه به هم ډېرې خبرې نه کوم ځکه چې کمرې شاته مې نوسی چې دی عمران شینواری ولاړ دی هغه راته همدا اشارې کوي چې راځه کور ته ځو ما ویلې نه ځو دغه تپ نه خوند اخلم نو دوستانو تاسو هم کولی شئ چې یو ځل دغه د مرکو بازار ته راشئ او د ندیم لالا سره مې مخام لالا مې ته او اوس مې لالا دی ځکه چې روش خوندور دی نو تاسو هم کولی شئ چې د دې روش نه خوند واخلئ او یو څو خوراکونه کور ته م یوسئ یوازې به یې نه خورئ ښه زه وایم هغه بچمړي چې کور کې هغې ته یې یوسئ که نه ولې هغې څه ګناه کوي بس ده به کار چالو یو مونږ به ترې خوند واخلو نو بس زه وایم دوستانو مونږ خپرونه به دوام لري نو زه وایم ندیم جانه اخ الله وای دا څونه خوږ یله واله که شینواري اوس یې واخله یو وخت هم هغې ځای نه یو ټړک وخانده ورته زنده‌باد دي زنده‌باد دي نو بس زه وایم دوستانو د خپرونې تر پای پورې له مونږ سره ملتیا وکړئ او ما سره پاتې شئ بابا یوازې پرېنږدئ زنده‌باد دي او نظر مات نه خدای په امان نه دي منو د خدای په امان ما لیدونکو دلته مې یو ورور دی لرې نه یې راته داسې دی نوسي خوله چینګه کوله ما یې ورشه نو بس څه وکړو السلام علیکم نوستې په خیرونو قربان دې شمه اول خو دې دا خپه کړه که سړیه بابا دې راغلی دی تا خپه داسې جیګه نیولې ده چې بیا که کور کې ناست اول خو دې دا ښایسته نوم راته ووایه نوم مصطفی حکیم سید حکیمه څنګه یې ښه خوی راته خیر اوسې د زړګي بازار دې څنګه دی ښه چاچکې دی ښه چاچکې دی ماشاءالله داسې ښکاري چې تازه کوژدی درته کړي ښه کړې ده که نه او د شونډو نه معلومېږي داسې پتري نیولي دي ښه زه مو بختور شوی ښه نس هم په غم یې اړولی سړیه مونږ کومه ښه ورځ دې لیدلې یاره چې ته به یې وګورې همداسې نه ده بلکل ښه څنګه د کاروبار دی الحمدلله ښه جوړ ده حکیم جانې څونه ټایم کېږي چې کوژده دې وکړله کوژده خو مې ډېر وخت چې کړې ده خو راواده کړې دې نه ده راواده کړې مې هم ده بس دا د پکوړو زوري خدا ښه راواده همداسې نه ده بلکل زه وایم داسې روش موش ته لاس واچوه سړیه نه همدا کار صحیح ده همدا کار ښه دی بس زه وایم خدای پاک دې دا کار درته برکتي کړي امین کې خیر څنګه دی د ورځې خو دغه خرچه مرچه خو راوځي نه الحمدلله شل 15,000 روپۍ ورځ ګټو واورېده وخله نو بس بیا خو درته مفته کې پاچایي بلکل بیا خو درته درېیم هم زه کومه چې تا پسې واخلي که څنګه دې خوښ ښه ده که نه بلکل ښه تا راته ووایه قربانه که دې شمه حکیم جانه دې ورځې به څونه الوګان وباسي یو 2 منه الوګان وباسمه او یو 3 منه پیاز 3 منه پیاز پکې ډېر ګډې الوګانه دا پیاز هغه دي دا الوګان هغه دي چا ویلې چې په پکوړو کې مایان بندوي رښتیا نه زما یو نوسی دی عمران شینواری هغې راته وویلې مایان پکې بندوي نه یې بندوم نه بندې صرف الوګان پکې بندوي صرف الوګان او پیاز خپله څونه خورې خپله هم خدای چې خورم ټوله ورځ لګیم ټوله ورځ نو خدا که زه وایم ته خو ګټه وکړې چې ټوله ورځ ته خوراکونه کړې نه ګټو یې بلکل کور ته وړې راوړې او که نه الحمدلله کور له وړم ښه دا وایه چې کله ما په شانتې زر کره واده کې سړیه داسې ده بیا به څونه پټ د الوګانو وله ورته وړې دي کور نه چرګان وله وړم پټ به وړې که په څرګنده
پټ مه کوه سړیه لږ هغه کور خواته هم دوه ژوندي چرګان پرېږده یو خواته وړه همداسې ده قربان دې شم حکیم جانه د تا نه ډېره مننه چې ټوکې ټکالې مې در سره وکړې که کوم پیغام لري عمران شینوار نوسۍ مې مخامخ وایي رښتیا دا خو جهان صاحب ولاړ دی که کوم پیغام لري کولی شي هېڅ پیغام نه لرم دا پیغام په خو سر باندې خو دې وکړه چې خدای ته وګوره دې پیکوړو ته وګوره نوره یې راکړه ماته همداسې ده یو غږ پرې وکړه سرو بابا بس دا نوره راکړه که نه وایي ورکړه سړیه سړی په زړه پلی پلی دی لکه څنګه چې دغه د الوګانو پیکوړې زه وایم بس وای ورېدو اواز ښه خو دا چې دا خپرونه وګوري قدرې کي درته ځکه چې دا په ژوندۍ بڼه خلکو ته وښودو سړیه ډېره مننه حکیم جان یو مچوکه دې تندي نه خو دې راکړه الله وای دا بله الله کامیابي دې غواړم الله دې زه وایم کامیابه کړه نو زه وایم عمران نوسۍ شینواري صاحب چېرته وایي جهان نوسۍ له ما سره پاتې شئ نو دلته به د نورو خلکو سره هم ټوکې ټکالې کوو ځکه چې د مارکو بازار دی ښه زه هم ډېر ښایسته خلک دي ماشاءالله ډېر ښه خلک دي ما خو یې صفتونه اورېدلي وو خو راغلی نه وم خو تر پایه پورې له ما سره ملتیا و اوس مې لږ دغه شانتې واړوه کوم خواته واوړم خواته نوسۍ دې خوا ښه دې خوا صحیح راځئ خدایه راځه همداسې راځه راپسې آفرین یا خدا یا آفرین دغسې راومې راځه شعیب نوسۍ دلته راسره کومک شه ښه بس زه وایم قربان دې شمه دونه ډېر نوسۍ مې دي ماشاءالله ښه په هر ځای کې زما نوسۍ ښه ډېر دي ښه خو دلته راوختمه ما ویلې چې دغه د شپېرګړ شینواري کړایي نوم مې ډېر اورېدلی دی نو زه ورځمه چې د دوی سره هم خبرې وکړمه چې په خپله په شپېرګړ شعیب نوسۍ چېرته یي همدلته دی ښه یا خدایه څه ځواني وه خو خدا که چندانې مخکې هم ځواني وه السلام علیکم نوسۍ ستړي مه شئ السلام علیکم و شینوار نوسۍ مې دلته څه کوي والکه عمران شینواري دلته کیسې کې یاره بس زه وایم نوسۍ همدلته ما سره خوا کې کښېنه ته خو رانه ورک وي دا چېرته یې والکه قربانم شمه تیارم شم همدلته به کښېنم الله دې روغ سره راته نوسۍ څنګه دا څنګه پټ راتښتېدلې بابا نه دې پوښتنه بس دا خو زموږ کلی ولس دی بابا او دلته خو موږ راځو دا خو زموږ اصلي ځای دی بل دا چې دا زموږ خپلوان دي جار دې شمه زه وایم خدای خو دې مه خرابوه ښکلی سړی ښه دا نوسۍ دي ښه ډېر دي ته هم سړی مه شي لالا مې زه دې لالا یم اوس که ته مې لالا یې دا راته ووایه ته مې لالا یې زه دې لالا یم زه به دې بابا یم سړي سپین ږیری یم لالا خو لږ ځوان یي الله پاک دې بس زه خو دلته راغلم دا راته ووایه چې دغه شپېرګړ ورور به چېرته پیدا کړم اخلا سړی مې په موقع ګیر کړه او بابا څه ورته ونه یې ګوره زما خپلوان دی خپلوان نه خدای دې نه کوي نو څنګه یې نوسۍ خو یې راته الحمدلله زه ښه یم ته ښه یې قربان دې شمه دا ښایسته نوم دې راته ووایه نوم مې هنرشاه دی هنرشاه دی نو بیا دې دغه شېرګړ څنګه په ځان باندې شېرګړ خو په کوزه پښتونخوا کې دا مې د خپل وطن نوم دی ځکه مې پې ایښی ښه دا د وطن نوم دی نو څنګه چل دی دا د په خپله مینه دا نوم په ځان ایښی که مور او پلار در باندې دا مې په خپله مینه ایښی که په خپله مینه دی ایښی ښه څنګه دی کاروبار دی شکر دی الحمدلله د الله احسان دی ماشاءالله داسې غوړ راته ښکاري دی واده دې څونه وخت خو د واده دې 20 کاله شوي دي 20 کاله بیا خو به دې ماشاءالله 20 بچي مې ما نه 20 بچي مې نه دي 9 بچي مې 9 بچي دي زه وایم دا 3 نورم پیدا کړه چې ما او تاسو میدان د کرکټ ورته بس ته نور مې ختم کړي بس ته مونه بس باندې دې سټاپ شي څنګه دي کړایان دي خې دي ان شاء الله خې دي او هغه څه ورته وي پټي مرغاویم په خوي هغه سپینه ټوټه کې څه ورته وي پټي دانې خو پټي دانې هغه خې دي په یوې په د سیخ کې څو پټي مرغاوي نه رښتیا پټي دانې
سیخ کې اووه دانې دي. اووه دانې دا یو دانه په څو دی؟ دا یو دانه په 100 روپۍ په دی. 100 روپۍ. او ته په خپله هم خورې کله زه کله په خپله هم خورم. نه خو بچو ته یې مړې او که نه؟ وړم یې ولې نه او د وړم. هغوی مورکۍ ته یې مړې او یاره د نر بچی دی ښه. هر ځای کې بدماشي په کار ده ښه. خو کور کې باید سړی ټیټ ملا وګرځي. همداسې نه ده؟ همداسې ده همداسې ده. هر ځای کې بدماشي کېږي خو په کور کې نه کېږي. نه کېږي. او بس مونږ خو دې زر کې د لاسه د ښو لاسو وغورځېدو سړیه. تا ته نه وایم زر کې هسې خوله مې غلطه شوه سړیه. ښه د ورځې کاروبار دې څنګه دی؟ شکر دی الحمدلله. ډېر ته د ورځې به څونه کار کې؟ بس کله ښه کله کمزوری. ښه نو شېرګړه نو وسې دا راته ووایه چې واده خو به دې په مینه کړې. په مینه مې کړی. شعر ته خو مڼه دې ورسره ویشتې وه که په واده کې سره مخامخ شوي وی. دا راته ووایه زه خو په خیرات کې مخامخ په واده کې سره مخامخ شوي. وایي بس بیا خو بس زه وایم ځه ښه ده ښه ده چې په خپله خوښه دې کړي که نه. ژوند خو په خیر سره ښه روان دی. ښه روان دی انشاءالله. او بچي دې څه کوي؟ بچي مې واړه دي. واړه دي. درسونه وایي؟ درسونه وایي. بس زه وایم درسونه پې ووایه انشاءالله. ځکه چې درسونه ووایي دا وطن به آباد وي. همداسې بلکل. ته څنګه داسې خفه ناست یې؟ بس شکر دی نه یم خفه. وایي با ده سره سکرو بابا چې لږ ظلم کړی ښه. بس زه دا چای خو هم راغلی دي که نه. یاره دا مې ډېر ښه قربان مخ نوسیه شوې به خدای دې مه خرابوه. دا مې نوسی دی ښه. ماشاءالله دونه نوسي مې دي بې حسابه دي. ستا دا ښایسته نوم؟ زما نوم ګل محمد. ګل محمد ورو څنګه دلته پټو دانو ته راغلی که کړایې دپاره نه راغلی؟ زما هلته خپل هوټل دی هغې ښه دی تا هم هوټل دی. تا د هوټل نوم څه شی دی؟ زما نوم پښتونستان دی د هوټل. پښتونستان. چا ویلې چې دا د چرګو خپې پخوي دلته؟ نه نه چرګو خپې خو ښه د وزو خپې. د وزو خپې هم نه پخوو. ښه د وزو سرونه به پخې؟ کور ته یې وړي خلک. ښه کور ته یې وړي. ماشاءالله په هغې کې څه شی پخوئ تاسو؟ موږ سره پټې دانې دي او روش دی او کړۍ ده. ښه دا روش ته خورې ځکه خو داسې خوږې ماشاءالله وګوره ته یا خدایه ډېر ښه سړی. شرمېږه مخه ما چې واده وکړو زه هم داسې شرمېدم لکه دا ته چې شرمېږې. نه شرمېږم. همداسې دا که د نکاح په وخت کې پوه شو ما کور پرېښود جومات په منبر کې ناست وم د شرم. او ته څنګه چل وي؟ نه نه زه صحیح وم تکړه وم. صحیح وي. په اول ځل کې دې وویلې چې ما ته هم قبوله ده؟ نه درېیم ځل باندې. درېیم سړیه خو هسې خو م ونه اول ځل دې ویلې نه ویلې نو خو لږ شرم خو په کار نه سړیه ما ته خو چې وویلې ترپکې مې والې یو 3 دانې مې سرکونډۍ م واړلو ما یې قبوله ده او قبوله ده او قبول. کاشکې چې قبوله نه وی دا وګوره کوته کوته یې راوستو سړیه. مونږ څه خبر وو سړیه. همداسې نه ده؟ زه وایم کاشکې چې همداسې مجرد ګرځېدی بس دا عمران شینواری نوستی را سره وی او نعیم جهان را سره وی بس په دې کلو باندې ګرځېدی او پردي خیراتونه مو خوړلی سړیه. همداسې نه ده؟ ښه خبره ده که نه ده؟ ښه کمره خو دې مخامخ ته نو کوم دی نوستی بل چېرته دی؟ وای دې خوا وای دې خوا راشه نوستیا مه به بس څنګه یې ښه خو یې راته ښایسته نوم دې راته ووایه. رزاق عرب. عرب جانه څنګه یې ماشاءالله زه بس ورنږدې ما په شان دی ښه. نو څه کاروبار لري دلته؟ زه سرمنو کاروبار کوم. ښه د څرمنو په څرمنو باندې ډېره مالګه شیندې که ډېره مساله پېشیندې؟ مالګه شیندو مالګه. مالګه د څه شي دپاره پېشیندې؟ دا نه خرابېږي بیا. نه خرابېږي. او دغه څرمنې بیا چېرته وړئ؟ پېښور ته. او ځان ته خو به دې بیا پکې ښایسته کورتي جوړه کړي که نه ده؟ بلکل بلکل او ما ته به پکې څنګه جوړې؟ دا څنګه ستا خوښې جوړوم. کاروبار خو ښه دی شکر دی الحمدلله. څنګه داسې خفه معلومېږي؟ خفه نه یم. او سورم شوی دا ولې؟ مر والی کور کې خو به دې جنګ نه یې کړی؟ زړیه زه یو ورځ لاړم بازار ته کور کې مې جنګ کړی او بدماشي مې وکړه چې دا وتمه یو خړپ شو چې دې چپلکې ګزارې را باندې وکړو په دې ځای. بیا دوکان ته لاړم یو جوړ چپلکې راکړه چې کور ته یې اوسم. نو هغې ویلې نمبر یې راکړه ما ورته په دې څټ باندې لیکلی نو ما ته څه معلومه ده سړیه. همداسې نه ده؟ ته خو به جنګونه نه کوې؟ نه جنګونه نه کوم. څو اولادونه دي دي؟ ما د خدای درېیمه زامن دي. 3 زامن دي. هغوی څه کاروبار کوي؟ یو ما سره ده یو حافظ قرآن ده او یو ماشاءالله ماشاءالله. پتون وایي. بس بیا خو دې ځان دپاره جنت کره کړی دی ښه. ماشاءالله په هغوی باندې درسونه ووایه ښه. او شین چې اوس که دا مونږ راغوښتی تا نه دی راغوښتی ښه. ووایه هېڅ خبره هم نشته. زه خو جلالاباد نه راغلی یم چې د مارکو روش ښایسته مو روشونه دي. ښه
د شوق دپاره راغلو چې د روش وخورو. یعنې کور کې دې ورته وویلې داسې بازار کې سودا کوم او ته پټ راغلی دلته دا د ښه کار نه دی. ګوره هلته هم لږ روش یوسه که نه. نه وړه زه خو چې په کومه ورځ روش یوسم ښه بیا زه وایم کور کې چې دی بیا سخت نیغ کېږم ځکه چې روش ښه شی دی. ښه شی دی د مارکو نوم دی که نه د روش او د بالکل تاسو ډېر ښایسته خلک یې ماشاءالله. دغه د مارکو خلک چې دي دا ډېر مېلمه پاله خلک دي. ما ته ډېر قدر راکړو الله دې دوی قدر وکړي. امین امین. نو بس کامره د مخامخ ته که کوم پیغام څه شی لري؟ پیغام دا ده چې خدای پاک زموږ او ستاسو دا ملک او خرابي دغه خوشحالیان هر وخت راولي. امین امین. او ټول قومونه ټولونه زموږ خدای آباد ولري. جار دې شمه قربان بس دغه پیغام ده چې زموږ او ستاسو خدای دا ملک جوړ کړي. جار دې شمه ته راکړه چې دې په کول نه دی یو مشهور په واخلمه اخلا مخلص څه خواږه خلک دي. کوم دی سین وسین اخلا سړی مستې قربان دې شمه څنګه یې زړګي ته راته خو خوی اول دین وسې ما خودونه دین وسې دي نوم دې رانه غلط شوی. نوم مې عتیق الله دی. عتیق الله جانه څنګه لمبا ته روان وې که څنګه؟ نه دا زموږ د کار صافي ده. د کار صافي دی. مونږ زمانه کې خو به همداسې زیړ بس دسمالونه و بس راوا به م خو تو بیا به لمبا ته تلو. اوس خو 2024 دی که ښه بس دا زمانه بدله شوې ده. یعنې د ځان سره مخکې نه مخکې صابون او تولهي ګرځوي. همداسې د عتیق الله جان. عتیق الله جانه چېرته کار کې؟ همدغه هوټل کې کار کوم. ښه دلته کار کې. نو څنګه دی کاروبار؟ الحمدلله او کور دې هم دلته نږدې دی کابل چې؟ دلته غني خیلو کې. غني خیلو کې. دا راته یو مور او پلار په غم اړولی که پاتې لا پاړولی یم. پاړولی څنګه دی ژوند؟ الحمدلله. څو اولادونه دي اته دانې ما د خدای. اته دانې بس 9 دانې 8 دانې سړیه لږه ګزاره کوئ بس مونږ تاسو لګیا شو خړپ او غرب سړیه په دې ټوکو کې مونږ وایو چې زه بل کال ته به خدای زوی راکړي هغه غره بیا لورکی شي. مونږ وایو زه کوشش کوو بل لار ته غره ته هغه بیا په همدې ټوکو کې یو 12 دانې شي. 12 دانې شي همداسې کار خو ښه روان دی. اولادونه خو به دې درسونه وایي. شکر دی. او څنګه دی دلته دیړي دی ښه ده؟ ښه ده شکر دی. دې ورځې به څو درکوي؟ د ورځې بس یو 1000 د 1.5 دغسې راکوي. 1000 خوشحاله خو یې؟ ښه څه دې په زړه کې دې کوم ارمان هغه راته ووایه عمران شینوارن وسې مې مخامخ ناست. بس لږ دغه ارمان دی چې الله دې دا وطن جوړ کړي. امین. او بس دغه ژوند دی وروره ښه راځي خلک او خلکو خدمت کوو به دا ارمان دی چې خلک خوشحاله موږ خوشحاله. بس یار دې شمه بس خدای پاک دې تام خوشحاله لري. ښه ما یې اوس وایي چې په زړه کې مې دا ارمان دی چې یوه بله م وکړمه چې 24 دانې خوشي د یو نه م خفه یو. بس زما په شان دی واچوه پنجه زه وایم ما او تا دواړه یو رقم. نو څنګه دې خوښه ده چې ما او تا یو هوټل جوړ کړو دلته؟ جوړ به یې کړو د خیر. جوړ به یې کړو. زه به پوه شولې پوکې ورکوم او ته لمبه څنګه دې خوښه ده؟ بالکل صحیح ده. خوښه دې ده. نو بس کوم ارمان دی مخامخ کمره دی مخامخ؟ بس سرمان دم نشته صاحب دا پټي دانې راغلي پټي دانې. بس دا پټو دانو کې مونږ یادوه ولې نه. او زما خو دا خوله کې غاښونه هم نشته منجوڼی د خوله مې یا خدایا زه وایم بس مونږ د مشرانو ډېر احترام کوو. دا پستې دانې ولې دا پستې دانې دي ښه. نو بس دوستانو تاسو خو ګورئ دا چې دا دغه ینه ده که نه ینه ماشاءالله دا جګر دی. بس زه وایم خلکو چې دی جګرونه وخوړل مونږ خپلې پیپړي وخوړې سړیه څه به کې. ښه څنګه دي دا اوس ته بندی نو؟ دا مونږ دغسې بندو. ښه دا خو د دې دغه بندول هم ګوره سخت کار دی عتیق جانه. بس څه وکړو بس وطن خدمت ته خلکو له کوو. دا اول نه پخوی ورته ینه او که نه؟ دا اول نه پخوو. او دغه چې ده دغه کومه واز ده دا د لم واز ده؟ دا د نس واز ده. ښه د نس دې کې پټه دانه ډېره خوږه راځي. دې کې راځي. دا به د دغه واز دم بدلی نو؟ نه واز خو به خپل مال هغوی که نه. دا بیا تې پرې ښه وی نو. بس قربان دې شم الله دې روغ لره عتیق جانه. راوړه دې سټ نه دی یو مچوکه والم. اخ الله خوږ سړی دی ښه. خدای پاک شیرګړه وروره زه وایم الله پاک دې دغه همدا یاره سړیه بس دا ښه دا دې شیرګړ. نو قربانه که دې شمه ډېرې ښایسته خبرې دې خدای دې وکړي چې خفه شوی نه یې. تاسو خفه نه شئ. مننه دې تاسو ټولو نه. خدای مو باد لره جارم شمه. نو بس زه وایم عمران شینوارن وسې که دې خوښه یي که نه نور د بابام لړزیږي خپوی کار پرې ایښی دی. نو زه وایم که خوښه وي
نیم جهانن وسې نو زه به خدای په اماني وکړم څنګه دی خوښه سرګک پټې خو به خورو خو به پټې پټې خوري سړی پټې دانې پټې پټې معاملې به وغلی شي دا خو خلکو په مخ کې مو وایه که نه نو بس دی وایم دوستانو دا و د مونږ د نن ورځې بابا خپرونه چې تاسو ته په مارکو کې ښه دغه د غنیخیلو ولسوالۍ دغه د همدې مربوط ته نو مونږ دلته راغلو ماشاءالله ډېر ښکلي خلک دي تاسو هم کولی شئ که غواړئ چې دغه د شیرګړ ماما دغه پټې دانې وخورئ نو کولی شئ چې مارکو بازار ته یو ځل راشئ او روش چې دی دا هم نوش دی جان کوي نن خو به زر کې چې درغلم انشاءالله ټول روشونه به مې وهلي ښه نو زه وایم بس نوره ما ته راکړې خدای په اماني چې بیا د خپلو نوسو عمران شینواري سره او نعیم جهان سره یو ځای کېږم تر هغې مو په پاک الله سپارم د خدای په امان نو زه به یوه دانه دا وخورم خوړلی کېږي یا خدایه یا خدایه قربان وخورئ 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 وخورئ